دې زمانه کې چې دا علما موږ ته ناست دي او دا علما زموږ څه تنخواګانې زموږ د جماعتونو تنخواګانې یا 8000 او چې ډېر تکړه مقتدین دي ډېر مالداره مقتدین دي چلو 10000 چلو 15000 په دې 10-15 کې موږ له منځونه راکوي په دې 10-15 کې موږ له جنازې کوي په دې 10-15 کې موږ له نکاحونه کوي په دې 10-15 کې چې زما په کور کې په سر درد دی دا قری سے بدریز دلې زما تپوس لرازي سحر برازي غرمه برازي ماخام برازي کو یو ټیم غیر حاضر دی نو بیا وای دا لا څنګه قاری صاحب دی چې زما تپوس یې ونکو دا لا څنګه مفتی صاحب دی زما تپوس یې ونکو خو کوم دی مفتی صاحب باندې سخت د تای ولا کله تپوس کړي دی کوم دغه مفتی صاحب بیمار دی تو وای تا او استاد ضمیر او استاد وجدان تکله ورغله تپوس نه سي چې مفتی صاحب بیمار یې څه مسله ده تا ته څه تکلیف ته ما ته وایا خپل په دلس 8000 روپو کې استاد په کور کې غوا مریض ده او د جماعت امام استاد غوا تپوسونه کو بیا وای زمنګ په کور کې غوا بیمار او تپوسونه کو زمنګ فلانه کارو تپوسونه کو د دې پروايم چې دا په دې محراب او منبر کم خلق ناشتي دا پیسو تناس نه دي دا د پیسو والا خلق نه دي والله په دې زمانہ کې استاد ایمان چوکیداران دي والله په دې زمانہ کې استاد حیا چوکیداران دي والله په دې زمانہ کې زمنګ د هرې مسلې چوکیداران دغه د محراب او د منبر خلق دي کو چې ته دا محراب او د منبر والا خلق د میز نه ختم شو او په دې بدګمان شو بیا ساتي ورونو ګوري زمنګ ایمان ډیر په خطر کې دی بیا زمنګ حیا ډیر په خطر کې ده بیا زمنګ ژوند ډیر په خطر کې دی بیا موږ د هغه مشکلاتو سره مخامخ چې تاسو ته ویل نشم